السلام علیکم ملګرو. عبدالرحیم حلیمي یم. ملګرو تاسو ولیدلی چې تمنیل کې تاسو کتلی چې خپل تصویرانو څخه څنګه تاسو بیرغ جوړولی شئ، مطلب تاسو خپل تصویرانو څخه بیرغ جوړولی شئ او رپیږي به بیرغ. ملګرو تاسو ته په دې نوي ویډیو کې تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه خپل د عکسونو څخه بیرغ جوړولی شئ او تاسو خپل مطلب تصویران پکې لګولی شئ او بیرغ تاسو په ټیک ټاک کې هم کتلی وي. ډېر زیاتره ویډیوګان راځي، خو ملګرو تاسو ته به دغه اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې دا څنګه ویډیوګانې ته جوړیږي او بیرغ ته جوړیږي. ملګرو راځئ اپلیکیشن ته ورځو. ملګرو اپلیکیشن نه مخکې ملګرو که زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خواته د زنګ بټن په آل باندې کلیک کړئ. ملګرو بالکل فری دی. که فیسبوک کې ګورئ نو زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو لایک کړئ. ملګرو ویډیو لایک کړئ، بالکل فری ده. ملګرو تاسو به سمپلی کروم براوزر ته راشئ. کروم براوزر چې تاسو څنګه اوپن کړو ملګرو تاسو ته به دلته یو سکرین کې تاسو ته دغه نوم شو کوم، تاسو وګورئ دغه نوم به تاسو پکې دلته ورکړئ. دغه نوم چې تاسو ورکړلو تاسو ته به دغسې انټرفیس راشو کړي. تاسو ته انټرفیس دغسې شو کړو نو تاسو سمپلی په لومړني لینک چې کوم تاسو ته راځي په دغه باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته نښه درکومه، تاسو دغه وګورئ، په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ. دغه چوکاټ چې کوم یو دی په دغه منځ کې چې دغه لینک دی په دغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو به سمپلی چې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشو کوي. تاسو وګورئ ملګرو دغه چې کوم هغه د بیرغ چې کوم یو دی دغه تصویر چې پکې لګیږي نو دغه د سیو آپشن نه لري. نو تاسو ملګرو تاسو ته د سکرین شاټ ویډیو آپشن تاسو لینک درکومه، تاسو لاندې ډسکرپشن نه تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو به سکرین شاټ ویډیو ترې کوئ. تاسو وګورئ دغه بیرغ دی، تاسو سمپلی په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو ته به فایلز آپشن تاسو ته درکوي. تاسو به سمپلی فایلز ته بیا لاړ شئ، خپل تصویر یو به انتخاب کړئ. تاسو وګورئ ما دغه آپشن باندې کلیک واخیسته، دغه دی ماته د فایل آپشن راکړلو. تاسو وګورئ زه به سمپلی په دغه فایل آپشن باندې به کلیک واخلم. تاسو وګورئ دغه فایل آپشن دی، په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ، خپل تصویر به یو انتخاب کړئ. هغه دی سمپل ما یو تصویر خپل انتخاب کړی دی. تاسو وګورئ چې تاسو خپل یو تصویر انتخاب کړئ او ډن کړئ. تاسو به دلته خپل تصویر راشو کړئ او بیرغ به رپیږي په تصویر، ستاسو تصویر به پکې لګېدلی وي او بیرغ به رپیږي. تاسو وګورئ سمپلی تاسو وګورئ زما چې کوم تصویر دی دا ولګېده پې. تاسو وګورئ بالکل ډېر مزېدار ښکاري، سمپل ډېر زبردسته تصویر ښکاري. تاسو به سکرین شاټ ویډیو ترې کوئ. تاسو څنګه دغه کنټرول کولی شئ، تاسو به سمپلی دغه آپشن ته لاړ شئ، تاسو به دغه کنټرول کولی شئ. دغه آپشن کې تاسو ته ټول آپشن درکړي. تاسو وګورئ زه به سمپلی تاسو ته به داسې انټرفیس راشو کړي. تاسو چې داسې انټرفیس راشو کړو نو سمپلی تاسو وګورئ تاسو دغه بره آپشن باندې په بره خېجوئ. تاسو چې دغه بره وخېجوئ تاسو ته دلته کنټرولر درکوي چې بیرغ تاسو رپول څنګه غواړئ، تاسو څنګه نه غواړئ. تاسو وګورئ دلته یې موږ ته دغه آپشن راکړی دی. تاسو وګورئ په دغه آپشن باندې به کلیک واخلئ. په دغه آپشن چې تاسو سمپلی کلیک واخیسته تاسو وګورئ چې تاسو دلته دغه شو هغه چې د بیرغ رپېدل چې دي دغه تاسو ته په کنټرول تاسو څنګه رپول غواړئ نو هماغسې رپولی شئ بیرغ. سمپلی زه په دې آپشن باندې به کلیک واخلمه. اوس تاسو وګورئ دغه زموږ بیرغ چې دی کوم دی هغه بالکل سیده رپېږي او مخکې به دې خوا تلو. همالته تاسو کنټرول کولی شئ چې هر قسمه تاسو کنټرول کول غواړئ. که تاسو هر قسم ته هغه کول غواړئ تاسو دلته خپل بیکګراونډ هم چینج کولی شئ. دلته ما تاسو ته ونه ښودلو، زما انټرنیټ لږ ضعیفه دی نو تاسو دلته هم کلیک وکړئ. تاسو ته دلته د چینجینګ بیکګراونډ آپشن هم درکوي، تاسو چینج کولی شئ په همدغه ځای کې. ملګرو که ویډیو مو خوښ وي نو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو ډېر په ټیک ټاک کې دغه ویډیو راتله نو ماته کمنټ هم شوی و چې دا ویډیو موږ ته جوړه کړئ. نو ملګرو دا ویډیو مې جوړه کړه. د الله په امان تر بل ویډیو.